مغه مسله سمو سره هر وخت کېږي ځکه کله زه بهر راوځم غرمه ټایم کې مو سترګې چې کومې دي هغه پټېږي. خو انیویز موږ چې کوم ځای ته راغلي یو دا ښه لوکیشن ده زهره مرینا ون. ګورو چې دغه ځای کې څنګه فوټو رسي هغه به تاسو سره شیر کوو. لیټس سی. नहीं लाया तू 50 mm है यूज करना पड़ा हुआ है. शाम अभी जा रहा है तो हमारा शूट हो गया. نو ډیر ښه شوټ وشو, ډیر مزدار شوټ وشو. فوټوان څه کوم دی هغه به زه په خپل انسټاګرام پیج باندې, فیسبوک پیج باندې, په فیسبوک باندې بچاوم. تاسو خامخا وګورئ. په سنیپ چیټ باندې به ان شاء الله دا تصویران شیر کوم, په ټویټر باندې به دا تصویران شیر کوم. نو وګورئ زه هر یو ځکه تاسو ما فالو کولی شو. کوم سوشل میډیا پلیټ فارم تاسو ډیر زیات یوز کوو هغه ځای ته لاړ شو, هغه ځای نه ما فالو کو. وخت مې اختلاف غونډې ګډ وډ دی ویلې څه د کپړې مې پلیز کومې دی هغه منځ کې بدلې را بدلې شوې. خو انیویز د خپل ځان خیال ساتئ, په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. هیلو کوم چې نن ویډیو به تاسو وغوښوي وي, که ویډیو تاسو وغوښوي ویډیو لایک کې او زما چینل چې کوم دی د یوټیوب چینل دا سبسکرایب کې. زما که پاسبل وي زما د فیسبوک چې کوم پیج دی د ویډیو چې کوم دا د خپل ملګرو سره شیر کې, او چې زما پیج چې کوم دی په دې باندې لږ لایکس راشي, لږ خلک راشي, د نوي خلک راشي چې هغې سره ګپ شپ ولګو. نو چې څومره ویډیو زیاتېږي, شیر کېږي, کمنټس پې زیات راځي, ویوز پې زیات راځي, نو زه به کوشش کوم چې هغه نه ښه ویډیو تاسو ته جوړوم. د خپل ځان خیال ساتئ, ما په دعاګانو کې یاد ساتئ چې ژوند خیر وي. یو ځل بیا ستاسو سره شپړ کې حاضري وشي. تر هغه وخته پورې ما سلامه, الله حافظ, الله نگهبان, د لوی الله په امان. دا حالات دي چې کله فوټو شوټ نه واپس کور ته راځم.